بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخکې حاضر یم. محترمو، دستاسو د ټولو ناممکنه حاجتونو د پوره کېدلو د پاره، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه د نجات لپاره د قرآن عظیم الشان یو آیات کریمه د مختصری حصے چې ډېر بے انتها کمالات لري او ډیر بے انتها طاقت لري، چې کله درته ظاهري تدبیر په نظر باندې را نشي او هر طرف ته د لارې بند شي، نو د عظیم الشان عمل، د عظیم الشان وظیفه دا صرف یو ځل په خپل ژوند کې ازماو کوي. د قدرت کرشمې به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ چې الله جل شانه په د خپل کلام پاک کې څومره زیات اثر، طاقت او کمال کې ښودلی دی. دومره عظیم الشان طاقت لري چې د هر ناممکن حاجت لپاره، د مشکلاتو، د پریشانو او د هر مسئلې د حل لپاره دا خاص الخاص وظیفه کافی ده. ان شاء الله تعالی د دې اثر او د دې کمال قدرت او د دې چې کوم برکات دي دا به تاسو محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو عظیم الشان برکات حاصلول غواړئ او خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، د عظیم الشان وظیفه او د عظیم الشان عمل تاسو وکئ او د دې لپاره ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، کله د انسان څه حاجت وي او هغه ناممکنه حاجت وي یا یوې پریشانی، غم او تکلیف کې دی راګیر وي او د دغه حاجت ته پوره کېدلو دپاره او د دغه مشکلاتو نه د نجات لپاره دی هر قسمه تدابیر اختیاري، لیکن چرته هم مونږ دا سوچ کړی دی چې د حاجتونو د پوره کولو والا ذات دا د الله جل شانه ذات دی. د مشکلاتو نه، د پریشانو نه د وتلو او د ایستلو دپاره دا د الله جل شانه ذات دی. زما عزتمندو، چې په مونږ باندې څه مصیبت راشي، په مونږ باندې څه تکلیف او پریشانی راشي، نو زمونږ سوچ دنیا طرف ته لاړ شي. نو زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې هر یو شی دا د الله جل شانه د حکم محتاج دی. چې کله هم څه پریشانی کې، مشکل کې، غم کې، تکلیف کې، بیماری کې راګیر شي، یا یو حاجت دی، یو مقصد دی او څه خواهش دی، دغه مقصد او دغه خواهش که د رشتې حوالې سره وي یا د قرض حوالې سره وي، یا زما عزتمندو ستاسو څه کاروبار دی، ستاسو د رشتې مسله ده، پای کې بندش دی، پای کې رکاوټ دی او دې تاسو په ټینشن کې، پریشانو کې، خفګانونو کې اچولی یې،
نو د دې لپاره براه راست الله جل شانه ته متوجه کیږي الله جل شانه کلام طرف ته متوجه کیږي دا وظیفه د الله جل شانه د کلام پاک او مختصره وظیفه او مختصره حصہ ده لیکن ډېر بے پناه اثر او طاقت الله جل شانه په دې کې خودلې دي د ستاسو د تمام او ناممکن حاجتونو د پوره کېدلو لپاره د مشکلات او د پریشانونو د نجات لپاره صرف دا وظیفه کافی ده او دا مشکلات او پریشانی چې د ژوند کمې حصے سره تعلق ساتي که بندش وي که رکاوټ وي نو د دې لپاره صرف یو پیر تاسو دا وظیفه ازماو کوي د دې چې کوم کرشمات دي د دې چې کوم برکات دي دا به تاسو محسوس کوي او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم طریقې دا زما عزتمند کچره دا وظیفه تاسو د تهجد په ټیم کې وکړه یعنی 3 بجو ټیم کې 2 بجو ټیم کې تاسو وکړه نو ډېر بهترین ثمرات او کمالات به تاسو ته حاصلېږي نو د تهجد په ټیم کې د دې فایده به ډېره زیاته وي دغه رنګې په نورو ټیمونو کې هم تاسو د وظیفه د عمل کولی شئ زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو عام سمپل 2 رکعات نفل به تاسو وکړئ کله چې مو نفل وکړه نو بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به یو پیرې 101 مرتبه د آیات کریمه چې سوره حج کې راغلي ان الله لقوی عزیز ان الله لقوی عزیز دا خو په خشوع سره په اطمینان سره مکمل کامل یقین او بروسه سره چې الله جل شانه به زما حاجتونه پوره کوي مشکلات او پریشانی به ختمي نو دا به تاسو وایي کله چې زما عزتمند د اولستانو بیا به اخره کې 3 پیرې درود شریف وې او بیا به د دعا د پر الله سپورته کې د الله جل شانه نو دعاګانې وغواړي په زندګۍ کې د سم مقصد دی پای کې کامیابی غواړي چې الله جل شانه ماته کامیابی را نصیب کړي دا عمل زما عزتمندو تاسو د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه او کامل یقین سره وکړئ ان شاء الله تعالی د قدرت کرشمه به تاسو محسوس کړئ دومره طاقت پدې کې الله جل شانه کې غوډلې ده زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه او ډېر زیاته خوښشي وي که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بلويګم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ دلوي الله پامان